چې چا ویل چې له امونه تر کرک ته رسېدا چا ویل چې له امونه تر کرک ته رسېدا خو نه د پښتنو خوشبو اټک ته رسېدا څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان څه د جلوس څه د جلسې څه د غزا شهیدان موږ بې هنره پښتنو سره بلا شهیدان او په میدان ما جنګوي ماله شاباسي راکوي په میدان ما جنګوي او ماله شاباسي راکوي خو د میدان په وش کې نه مني زما شهیدان د صاحب شاه صابر صاحب په دغه شعرونو باندې زه علي رحمان علي صاحب ته دعوت ورکوم چې هغه راشي او مینوالو سره خپل کلامونه شریک کړي. شعرونه به درته وایم خبره نه راځي د سرجي په مخ کې شعر ویل ډېر ګران دی خو به هر حال کوشش کوم چې چا ویل چې له امونه تر کرک ته رسېدا چا ویل چې له امونه تر کرک ته رسېدا خو نه د پښتنو خوشبو اټک ته رسېدا خو نه د پښتنو خوشبو اټک ته رسېدا او واګداره موږ له چا په خپله هېڅ راکړي نه دي واګداره موږ له چا په خپله هېڅ راکړي نه دي زمونږ سرمایه مولا او ملک ته رسېدا مننه واګداره موږ له چا په خپله هېڅ راکړي نه دي زمونږ سرمایه مولا او ملک ته رسېدا او ګناه به د دې کلي لوی وړو ټولو کوله ګناه به د دې کلي لوی وړو ټولو کوله خو سزا به یې د کلي یو هلک ته رسېدا مننه سرجي ګناه به د دې کلي لوی وړو ټولو کوله خو سزا به یې د کلي یو هلک ته رسېدا او په نیمو شپو چې مې سجدې خدای ته کولې شاداب صاحب په نیمو شپو چې مې سجدې خدای ته کولې نو زما چغه به خامخا پلک ته رسېدا مننه نو زما چغه به خامخا پلک ته رسېدا او زما او ستا خبره په خبره نه کېدله زما او ستا خبره په خبره نه کېدله زما او ستا خبره به ټوپک ته رسېده مننه زما او ستا خبره په خبره نه کېدله زما او ستا خبره به ټوپک ته رسېده او نور نوي شعرونه دي چې سرجي وایي چې مړه خلو به مې په ستړې ژوندانه کړې ده مړه خلو به مې په ستړې ژوندانه کړې ده ما هم د څو دوستانو یارانه کړې ده مننه مړه خلو به مې په ستړې ژوندانه کړې ده ما هم د څو دوستانو یارانه کړې ده اوس زه د ښکلو په خبرو باندې نه تیر وځم اوس زه د ښکلو په خبرو باندې نه تیر وځم اوس مې د ښکلو خلکو نه توبه کړې ده اوس زه د ښکلو په خبرو باندې نه تیر وځم اوس مې د ښکلو خلکو نه توبه کړې ده غم خو دې دومره و چې زه یې په ژړا باندې کړم غم خو دې دومره و چې زه یې په ژړا باندې کړم یاد خو دې دومره و چې ما ورته نشه کړې ده او ښکليه زما سره اوس مخ وږېږه زار دې شمه ښکليه زما سره اوس مخ وږېږه زار دې شمه اوس خو مې ستا د هېرولو اراده کړې ده مننه او یو غزل به درته ووایم د سرجي په اجازت چې روماني غزل ده چې ما نه پرېږدي د وخت غلامي داسې د محبوبې ما نه پرېږدي د وخت غلامي داسې د محبوبې زما خانه خراب غریبي داسې د محبوبې او خپه نشي دا ته چې ما سره څرنګه یاري کړې خپه نشي دا ته چې ما سره څرنګه یاري کړې بیخي د خودغرضو یاري داسې د محبوبې په شان لکه د ملک وزیر اعظم په ملک کې نه وي په شان لکه د ملک وزیر اعظم په ملک کې نه وي په کلي کې ستا غیر موجودګي داسې د محبوبې مننه او په ژوند کې چې سړی د جهنم اورونه ووایي په ژوند کې چې سړی د جهنم اورونه ووایي قسم نه خورم خو ستا جدایي داسې د محبوبې او یو عکس دی او یو څو د خوب ګولۍ او میکده ده یو عکس دی او یو څو د خوب ګولۍ او میکده ده بغیر له تا زما زندګي داسې د محبوبې او مننه یو عکس دی او یو څو د خوب ګولۍ او میکده ده بغیر له تا زما زندګي داسې د محبوبې د هر غزل په هر یو شعر کې ستا صفت کومه د هر غزل په هر یو شعر کې ستا صفت کومه په تا پسې زما شاعري داسې د محبوبې ما نه پرېږدي د وخت غلامي داسې د محبوبې زما خانه خراب غریبي داسې د محبوبې